د خیبر په شنو درو کې یو کلی و چې نوم یې ګلزار و. په دې کلي کې شیر بهادر یو داسې نوم و چې هر چا به ترې یره کوله. هغه قد بلند، بریتونه تاو او په زړه کې یې د کاڼي په څېر سختي وه. د هغه مېرمن زرمینه، لور یې ګلپاڼه او زوی یې یونس د هغه غوسې له لاسه تل په لړزه و. خو د شیر بهادر د ظلم تر ټولو لوی هدف هغه سپینه غوا وه چې د ده کور د برکت ګڼل کېده. شیر بهادر به هره ورځ په سپیده دا غوا پټیله بیوله. هغه غوا چې هډوکي یې له پوستکي ښکارېدل، خو شیر بهادر به ورباندې د درو ویانو کار کوو. شیر بهادر په غریز اواز: ای د لعنت لورې، حرکت کوه، دا پټي به نن تر ماښامه اړوې. که لږه هم غفله شوې نو د پل لرګي ستا په ملا ماتوم. شیدې خو دې داسې وچې کړې لکه په دښته کې چې باران نه وي شوی. غوا په درد نډک یو غږ وکړو لکه چې اسمان ته فریاد کوي. او شیر بهادر به د رحم پر ځای په لګتو ویساره کړله. یو ماښام چې کله شیر بهادر له پټي راغی، غوا په وینو لړلې وه. زرمینې چې دا حال ولیدو، زړه یې ورته اوبه شو. شیر بهادره، تا په زړه کې د خدای ویره نشته. دا بې ژبې حیوان دی، دا ستا د ماشومانو خېټه مړوي. وګوره دا زخمونه یې ستا د ظلم ګواهي ورکوي. که سبا نه قیامت په ورځ دې غوا ستا ګریوان ته لاس واچوو نو څه ثواب به ورکوي؟ شیر بهادر په کبر خندا: زرمینې، ته ښځه یې، ستا عقل په خپو کې دی. دا حیوان په وهلو پوهېږي، په مینه نه. دا مکاره ده، که ما پرې زور ونه کړو نو دا به ما وږې وساتي. زما په کار کې لاس مه وهه، ګنې ستا حال به هم داسې شي. یونس او ګلپاڼې به په یوه کونج کې ناست وو. یونس غوښتل چې پلار ته څه وایي، خو د پلار سترګې سرې ولیدلې نو غلی شو. ګلپاڼه چې ډېره نڅه کوه د غوا غاړې ته لاړه او د هغې په سر یې لاس کېښودو. ابا، نن خو مې خوب کې ولیدل چې دا غوا اسمان ته الوتله او ستا په سر ټوله وریځ راغله. ابا، دا پیشبې به دوه ډېره سخته وي. دا مینه پیشنې، دا ستا خدمت کوي، خو ته ورته د وښو بځای زخمونه ورکوي. مه کوه ابا، مه کوه. ګلپاڼې، دا ستا د خوبونو کیسې دلته نه چلیږي. سبا به دا غوا تر هغې پورې په پټي کې ګرځوم تر څو چې د خپو سی ختم شوی نه وي. ورځې تېرېدې او د شیر بهادر ظلم نور هم زیاتېده. هغه به غوا وږې ساتله، اوبه به یې ښه ورته نه ورکولې او په سخت لمر کې به یې کار ترې اخیسته. یوه ورځ غوا دومره کمزورې شوه چې په پټي کې پرېوتله. شیر بهادر پر ځای د دې چې اوبه ورکړي، یو تیره میخ یې راواخیستو او د غوا په بدن کې ور دننه کړو. غوا یو داسې زړه نه درد سره فریاد وکړو چې د کلي خلک راټول شول، او د شیر بهادر له ویرې هیچا څه نشل ویلی. یونس پچهو: ابا بس دی، مړه شوه، وګوره سترګې یې ووفتې. دا څه وحشت دی، ته انسان یې که بلا یې؟ دا ډرامه کوي، دا غواړي چې زه کار پرې ونه کړم. پاسیږه، ای دا مړې ژوندي لورې، پاسیږه. په داسې حال چې شیر بهادر په غوا به بېرحمانه ډول ورونه کول، ناڅاپه اسمان تور غبار ونیو. بادونه راغلل او په فضا کې داسې یو هیبت خپور شو چې د شیر بهادر لاس د لرګي سره په هوا کې وچ شو. یوه هفته وروسته شیر بهادر په غرونو کې د لرګیو د راوړلو لپاره روان و. غوا یې هم ورسره وه چې بار پرې بار کړي. غوا دومره کمزورې وه چې په هر ګام کې به لړزاوه. کله چې دوی د غره په سر د یوې ژورې کندې په غاړه روان وو، شیر بهادر بیا په غوسه شو. ای بدبختې، قدم سم اخله، که نه وي نو دلته دې حلالومه. هغه په غوا باندې د لرګیو ډېر سخت وار وکړو، خو په دې وخت کې قدرت خپله پرېکړه وکړه. غوا چې تل به یې سر ځوړند و، نن یې د شیر بهادر سترګو ته وکتل. د هغې په سترګو کې د کلونو درد، لوږه او د بېوسۍ اوښکې په غوسه بدلې شوې وې. غوا یو داسې ټوپ ووهو چې د شیر بهادر یې لاندې کړو. د هغه ښکرونه د شیر بهادر په جامو کې ونښتل.
او دواړه په کټه د غره له هغې ژورې کندې څخه راوغورځېدل او وا په لاره کې په یوې ډبرې ولګېده او ساه یې ورکړه. خو شیر بهادر په یو داسې ځای کې ونښته چې نه مړ کېده او نه یې چا غږ اورېده. د هغه دواړه خپې او ملا ماته شوه. داسې په چغو چغو یې ژړل لکه یو یتیم چې مور نه پاتې شي. 3 ورځې وروسته د کلي خلکو هغه په نیمه ساه وموندو. کله چې هغه کور ته راوړل شو نو هغه نور شیر بهادر نه و. هغه یو داسې وجود و چې یوازې یې ساه اخیستله. هغه په کټ کې پروت و، د خبرو کولو طاقت یې نه لرلو، لاسونه او خپې یې فلج شوي وو. اوس به شیر بهادر په هغه کټ کې پروت و چې غوا به یې مخې ته ولاړه وه. هغه به هره ورځ د غوا خلي کټري ته کتل او اوښکې به یې روانې وې. شیر بهادره، نن دې حال وګوره، نن تا هم دې شبې شوې، نن ستا په بدن کې هم درد دی، خو څوک دې رګ نه اوري. هغه بې شبې به هم داسې ژړل، خو ستا زړه نه نرمېدو. نن د هغې غوا په څېر محتاج وې. ګلپاڼه به چې کله پلار ته ډوډۍ ورکوله نو پلار به یې ورته په زاریو کتل. د هغه په سترګو کې دا سوال و چې ما مړ کړی، خو مرګ هم ترې تښتېدلی و. هغه به چې کله په پټیو کې د نورو غواګانو غږ اورېده نو په ټول بدن به یې لړزه راغله. ابا کلیوال وایي چې ستا د ظلم له امله زموږ برکت لاړو، خو زه وایم چې د ستا د عمل بدله ده. ته چې کوم تخم کرلی و نن یې حاصل ریبې. شیر بهادر کلونه په هغه کټ کې پروت و. د هغه غوښې په بدن کې وچې شوې، خو ساه یې نه وتله. خلکو به ویل چې دا سړی ځکه نه مري چې د هغه بېشوبې حیوان به دعا ورپسې ده. د هغه بهادري د هغه لپاره په دوزخ بدله شوې وه. یوه ورځ کله چې د کلي ماشومان د هغه د کټ مخې ته تېرېدل، یو ماشوم وویل دا هغه ظالم سړی دی چې په غوا به یې ظلم کوه. وګورئ، نن په خپله د غوا په څېر پروت دی او خبرې نشي کولی. شیر بهادر دا ټول واورېدل، خو د په لاس کې هیڅ نه و. د هغه په زړه کې د اور لمبې وې، خو په خوله کې یې اوبه نه وې. هغه د انساني ظلم یو داسې داستان وګرځېدو چې د پیړیو لپاره به خلک پرې بحث کوي. کله چې په پای کې د هغه ساه وخته نو د هغه په مخ د ویرې او ترخې نښې وې. د کلي خلکو ویل چې دا شیر بهادر مرګ د نورو لپاره یو درس و چې ای انسانه، که ته په ځمکه بېوسه مخلوق رحم نه کوې نو اسمان کې به پر تا هم رحم نه وشي. د شیر بهادر قبر نن هم په هغه کلي کې شته، خو هیڅوک ورته د دعا لپاره نه ورځي. هر څوک ترې لارې بدلوي. یوازې دا وایي خدای دې هیڅوک د حیوان په بددعا نه اخته کوي. دا د یو داسې سړي کیسه وه چې نوم یې شیر بهادر و، خو عمل یې د یو درن ظالم و. هغه ژوند او مرګ دواړه د انسانیت لپاره یو داسې تریخ حقیقت پاتې شو چې هر چا ته یې د مکافات عمل پیغام ورکړو.